روښانه کوي. دلته به د فر تورې تیارې د لیبرالیزم، د سیکولریزم او د بېدینۍ، د کفر او د شرک تیارې به انشاءالله دا به د تاریخ کندې ته سپاري. د اسلامي فقه لوی ستوري وروزل انشاءالله دا لړۍ به دوام لري او دا ستوري چې شیخ روزلي دي انشاءالله یوازې د مشرقي سرزمین نه بلکې د افغانستان افق به رڼا کوي. دلته به نور کفر نه راځي او دلته به کفر د تاریخ کندې ته ځي. دا خاوره دا د اتلانو خاوره ده، دا د ابدالي خاوره ده، دا د غزنوي د بچیو خاوره ده او دا د رسول الله د امت خاوره ده. دلته به کفر نه راځي. دا ملت عزتمند دی، دا ملت باوقاره ده، دا د سره امپراتوري فاتح او تور استعمار دی څپېړې ورکړې او انګریز ته څپېړې ورکړې. په شلمه صدۍ کې دریو لویو ځواکونو سره دا ملت وجنګېده، خو متاسفانه هر وخت دا ملت ازادي ګټي خو لیکن ازادي ساتلی نشي. موږ د انګریزانو د ازادۍ نه وروسته بیا د مسکو لمن کې ولوېدو او د مسکو د ازادۍ نه وروسته چې د 2 میلیونه قربانو په بدل کې موږ خپله ازادي د کمونیزم نه واخیسته او کمونیزم موږ د تاریخ کندې ته وسپاره. بیا ملت د موږ خوار سه دلته د ناتو لښکرې راغلې او 20 کاله مسلسل دا ملت وځپه. 1 میلیون ملت یې زموږ په شهادت ورسو. الحمدلله امریکایان وځي او وتلي دي. دا خاوره به ازادي، موږ به دا وطن له مینې ډکو، له محبته به یې ډکو. دا ملت به یو موټی ګرځو. نور به دا تجربه نه تکرارېږي چې دلته بل ځواک راسي، بل ګاونډی راسي او دا ملت خوار کړي. دا ملت به نور ویده نه وي، دا ملت به ویښي او دا به د شهیدانو ارمان، دا به د یتیمانو ارمان، د بورو ارمان ترسره کوي. مظلوم ولسه مظلوم مه اوسېږئ او عزتمند اوسېږئ، ویښ اوسېږئ چې ستاسو په وینو باندې څوک تجارت ونه کوي. نور به دلته لیبرالیزم، سیکولریزم، کفر او بېدیني د تاریخ کندې ته سپارل کېږي. ودې شرمېږي سپک خلک، رذیل خلک، وطن فروشان دي وشرمېږي. دا خاوره د آزادو ولسونو ده، دا خاوره د رسول الله د امت ده او دلته به قرآن نافظي او الله به زموږ ارمان ترسره کوي.